سلامونه قدرمنو هېوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن دغه کورنۍ ته راغلم چې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی، نو د دې حال له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې موږ ښه یو؟ ماشومان دې ښه دي؟ خپله زندګي څنګه مخې ته خپل زندگی دغسې خاورې دي. ولې څه دغه مشکلات اوس لري؟ مې دغه بچی قرآن وایي په اسپتال خدای راستي کوي دوا مې کړي وای په لس روپو لاړم د هغې خوا سړي بیا 100 روپۍ راکړې بیا اوس په همدغه ساعت راغلم خدای خو راکړه بیا د بچو یخې اوبه هغه لسګون چې ما ورغله هغه مې بېرته راوړه هغه باندې مې هغه وشول چې پرې له اوسه په دوی په نهر یې ناست نو د ګردو دوا یې درته څه شوی؟ ګرده هلک ته مې دوا رانکړه بېرته راغله خپله مې ګرده کې شګه تیږه وه بیا جګ بیا 2 پاکټ ګولۍ راته راکړې او هلک مې خوله نسته وه بیا بېرته خدای جان لوی اختر کې مه کوه لکه په وخت نه مې بچي مېوه نه مې د بچیو ښه شی پلاک مې دغه دې سپارې خو راکړه چپلک مې دې صدق وکړه خاوند مې دغسې که چا وکړي دغه هلته مزدوري ته ځي که نه هغه خپل د ملا پرېښه هغه دیاري ماته همدغه هغې کې وروسته ورته هلک مې راکړې لاس کړه شپېته هغه باندې هغه د 3 میاشتو قرار راباندې شو قرار تو غږ مې ورک دی مورې مورې اختر کې خلک مېوه خوري ما بچي ونه کړو خوا ګاونډۍ راغله هغې راته بیا وایي ما می غوټې پرې سوې دا ستونزې ورځ نه خلاصېږي، مشکل نشته، مجاله الله مهربان دی، لاړ شه صحیح مجالې ښه اوس څو ماشومان دي؟ 3 مې هلکان دي یو مې کوي واړه واړه دي او واړه واړه دي یو مې دې کې خیر ده مجاله الله خو شته منع الله دې ښه کړه خو هلته خرې خرې کالي پراته دي صابون راوړم موږ یو شی د کور کړه ورکړو مرستې اخلي ښایستې وړسي څه شی خیر ده مجاله ستونزه خو راځي ژوند دی نو تیارو پسې رڼا شته مجاله الله مهربان دی زړه مه ناهیلي کوئ دغه کور اوس ستاسو خپل دی هغه نه په کرایه کې دا په کرایې پراته دي څه ګټه بله ورځ راغله وایي کور کرایه راکړه ما نه کار څه خپلوان څوک نشته چې تاسو سره مرسته وکړي وړ خپلوان هسې لرل وړ که تاسو هېوادوالو څخه څه غوښتنه لرئ څه ویل غواړئ موږ وایو چې دا د خدای ملنګان دي د ډاکټرانو سره مرسته وکړي کومک ورسره وکړي انشاءالله وشي قدرمن هېوادوالو تاسو خپله وکړه چې په عمر کې څومره دردېدلی د غږ څخه یې معلومه تعلیم غرض بچي ډېر سبق غرض تاسو خپله ګورئ چې څومره دردېږي څومره کړېږي نو زه تاسو ته د دې په اړه زه څه ووایم تاسو خپله ګورئ نو هیله کوم چې د دې لاسنیوی وکړي نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ زما د وټساپ شمېره ده 080 زړګی مې سلګونی واله